ته زه هم ستا په خیالونو کې ډوب پلوشي ځکه خو زما په خپله مینه باور چې ته به ضرور راسې. مینه ړنده وي خو څه ډېره زوروره وي. مینه ړنده وي خو سړي ته نیغ لاره ښیي. ستا د سترګو دې بلو مشالونو ما له همیش د غمونو په تیارو کې لار ښوونه ده. ما نه بوزه نور زما دلته ساه ډوبېږي. زه به دې بوزم خو څه خو داسې نه چې نکریزې دې لګولې وي د پښتنې ناوې په شان په سره ډولۍ کې ناست دی. نو اله رښتیا نه دروغ نه دروغ چې نه. What a shame. لږ غونډې کسانو د ټول ملک نظر ځان ته ډایورټ کړی او د برټش ګورنمنټ هرې باغي دا پوه شوی دی چې ټرایبل ایریا هغو دپاره یو فورټ It's a direct on the British government. اوس بې د دې نه هېڅ علاج نشته چې د مونږ فرینډ د بهر نه او برټش آرمي د دننه نه حمله وکړي او باغیان دا ختم کړي. ګانې هغه لوا چې په ټرایبل ایریا کې بوایل کېږي یوه ورځ به د برټش ګورنمنټ بنګ دا خو زه وایم صاحب زه د جنګ په فیور کې نه یم. I will never favor this planning because I know that we cannot be victorious in the tribal area through war. موږ څو څه ځله ډیفیټ خوړلی اوس به زه په خپله هیبت خان سره ملاوېږم او داسې پلانینګ به جوړوم داسې پلانینګ چې ټول باغیان دې کرش او بل سایډ ته د سلیم د ګرفتارولو دپاره خان بهادر صاحب سره هم ملاوېدل دي. خلک به دا وایي چې زموږ په کور د پولیس پیرې لګېدلي دي او فرنګیان زموږ دوستان دي. په هغوی ته څه معلومه ده چې دلته په موږ باندې څه تېرېږي. موږ یې په کور کې نظربند کړي یو نه چا سره ملاوېدي شو او نه څوک زموږ ملاوېدو ته ټکېدي. د دې حالاتو نه تنګ شو خدای دې نه کړي خانمې چې داسې خیال مې په زړه کې راشي. بس یو ارمان مې په زړه دی چې څوک زما سلیم خبر کړي او ورته ووایي چې بابا یې د غدارۍ لاره پرېښوده او اوس د قام په ننګ او غیرت ولاړ دی. خان ما خو څو ځله وي ما ورپسې واستوی که نه نیکبخته چې به مړ نه شي. که مړم شم بله دنیا خو به مې ښه شي که نه. ته یو ځله حکم راکړې دې ځای نه غیبېدل زما ته کس لاس کار دی. نور څه نه نو خبر کم که نه. د سلیم یاران څه خو شهیدان شول څه ونیوې شول. دې خان راضي که چې دا سلیم خان پسې ولېږي. د سلیم خان پلاره تعویض ګل څه بده خبر نه ده کړې. که سلیم خان بچی مو خبر شو نو څه لاس پېښ وخوځئ که نه. داسې موږ دلته کې هلاک شو. ډېره ښه ده تعویض ګل د سلیم خان پسې لاړ شي. خان د پیریانو لارې چا صحیح کړي داسې به غیبېږي د پولیس پلار ته به هم پته ونه لګي. خانمې ته دننه لاړه شه بیا څه نوی حکم راغلی. خان دې نه ښه موقع بیا په ګوتو نشي راتلی دغه دې لاړه. خان بهادر صاحب ورته نه انتظار کوي. خان بهادر صاحب تاسو زه اخري ځل په اول غواړم اوس هم څه نه تاسو خپله وفاداري ثابت کولو دپاره سلیم خان په خپله ګرفتار کړئ. دا هر څه به څنګه کېږي دا به زه تاسو ته بیا ووایم او که چېرې تاسو انکار وکړو نو تاسو به ګرفتار شئ او د خاریې نه به تېر کړی شي چې ستاسو زوی خبر شي او دا اعلان به هم وکړی شي سلیم که چېرې د خپل مور پلار او د رور ژوند غواړي خپل ځان د په خپله حکومت له حواله کړي. سلیم که در باندې زه ونیسم او که تاسې ونیسئ په هر حال خبره یې وده. چېرې تاسو زما خبره ومنئ تاسو ژوند به هم بچ شي او ستاسو د ټبر هم تاسو له به دولت میلاو شي عزت به میلاو شي خطاب به میلاو شي. په دویم صورت کې به زما سلیم ژوندی پاتې شي. عام به مې وایي چې خان بهادر وفادار و خدای او رسول ته به هم مخلوڼې پاتې شو. خان بهادر صاحب تېز دې صاحب اوس دې شي.
مخکې مګورئ رستو کاچا وکتل که سر به یې څپېړه خوري په سر به یې څپېړه خوري پوه شوئ پوه شوئ پوه شوئ پوه شوئ باباجي خو د خیره برېتې خرېلي ای شیطانان بچو زه ستاسو باباجي نه یم ستاسو څه چې زه د هېچا باباجي نه یم مال خدا خدای دا موقع یې راته راکړې مورې یې مورې دا څه شوره اچولی دی مورې زما ښایسته مورې باباجي چې دي برېتې خرېلې دي او جاړي او وایي چې زه ستاسو بابا نه یم یا څنګه دا ورباندې سور شو ته پنځلسو بچو پلار یې او ته دوی ته وایې چې زه ستاسو هېڅ هم نه کېږم رښتیا وایم زه د دوی بابا نه یم خو دې نه پېژنم جوړې اوبه اوبه راوړم دله پخپله به ونه اوبه وړي خاوند نه کېږي که نه مورې مجاله دا خاوند بدله تاسو څه چلو شو دا جاړی ولې ولې اوس دې ته وایي چې زه دې پلار کړم لیونی شوې دې پلار نه یم نو ولې ستا پلار یې پلار دی وعلیکم السلام دا دې لیور دی نوم خو یې ما ته اړوښودلی نه دی نو هره موده دې د واده وشوه لا تر اوسه مې په نوم پېژنې یاره خان دا مستره دی سلام ورته وکړئ کاکاجي السلام علیکم بس بس شپه راځه ځای اوده شئ باباجي ما ته مام راوړی ښه باباجي ماله توتان جوړې دي زه د توتانو بچیه وخت نه وخت نه ګورې داسې توتان یې لګولي لکه زما په جیب کې د توتان ونه وي باباجي بیا والا شیطان وایي طوطي ګل لاله خفه کېږي به نه که بچي هم ده ته وایي نو زما خو توبه راسې بچونه چې کور کې راننوتم نو زما یې وارې خطا کړو زه خو سلیم پسې راغلی وم خو ناوخت شو نو ما یې طوطي ګل لاله به ځان سره بوځم راځه چې ځو سلیم ځای خو راته معلوم نه دی هغه کور راته معلوم دی چېرته چې د سلیم دوست اوسېږي خو مړه اوس نشوتلی ډېر ناوخت دی لالا سلیم سره اوس لیدل ډېر ضروري دي ما ته هغې یو دوست میلاو شوي او وی چې سلیم ته ووایه چې د خانه بدوشو نه دې خبردار اوسي مړزه نو خانه بدوش دي څه ډاکوان خو نه دي که ډاکوان نه دي نو د پیرنګیانو تالي سټ پکې شته او بیا خو پکار دي چې ټولو نه مخکې د علاقې ملک توردل ته خبر کړو ته ارام وکړه زه ورسره ملاوېږم او راځم ښه رښتیا دا بوډۍ ګلسمانه ده هغې ته به پته وي ولې چې د سلیم دوست سیفور هلته کې نو دا سیفور کلسونې کار اوسېږي او که ها ځه ته بیا راشه زه به خانه بدوشو سره وګورم کور څنګه ارمان دی چې